د نن ورځې لنډ مهم او تازه خبرونه. طالبان که زموږ 15,000 بندیان خوشي شي یوه اونۍ کې به بین الافغاني مذاکرات پیل کړو. خلیلزاد زلمی خلیلزاد د طالبانو د دې بیان هرکلی هم کړی چې د بندیانو د خوشي کېدو د پروسې له تکمیل وروسته یې یوه اونۍ کې بین الافغاني خبرو ته چمتووالی ښودلی دی. اشرف غني ولسمشر غني د پنجشنبې په ورځ د اتلانتیک شورا او د امریکا متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ لخوا جوړ شوی انلاین غونډه کې وویل د طالبانو سره د سولې هڅې په سمه لاره روانې دي او د اختر 3 ورځې اوربند د مهمو پریکړو سبب شو. طالبانو له خپلو زندانانو د 80 تنو نورو سرتیرو د خوشي کېدو خبر ورکړ. طالبانو ویلي چې پرون یې د حکومت 80 تنه نور بندیان خوشي کړي دي. ترکیه د ترکیې د طبي مرستو بله بسته افغانستان ته راورسېده. ننګرهار ولایت په تورخم سرحدي ښارګوټي کې د بار وړونکو موټرونو څخه یو شمېر دولتي ادارې غیر قانوني پیسې اخلي. ټرمپ دا چې امریکایي ځواکونو افغانستان کې جنگي جنایتونه کړي دي او که نه څوک یې د پوښتنې او پلټنې حق نه لري. د کابل په نننۍ چاودنه کې د شیرشاه سوري جومات امام او 3 نور لمونځ کوونکي وژل شوي. چارواکي وایي چاودنه کې د جومات امام مولوي عزیز الله مفلح او د هغه 2 زامن وژل شوي دي. په دې چاودنه کې یو شمېر نور لمونځ کوونکي هم ټپیان شوي دي. پاکستان کې روغتیايي چارواکي وایي تیرو 40 ګړیو کې د معاینو له مخې په دغه هیواد کې له 6,000 ډیر کسان په کرونا وایرس اخته شوي دي. دې سره پاکستان کې د کووډ 19 ناروغانو شمیر له 1,25,000 ډیر شو او د مړو شمیر هم بیا 2,463 تنو ته ورسید. دانش خلک له طالبانو نفرت لري خو سوله مو اساس پړاو ته رسولې ده. نړیواله ټولنه نړیوالې جنایي محکمې له هغې لومړنیو ریپورټونو وروسته پلټنې پیل کړي چې پکې باور کېږي افغان جګړه کې امریکایي ځواکونو جنګي جرمونه کړي دي. ملګرو دا زموږ چمتو شوی راپور د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.